خانن ورځ مونږه راځو انسرټ مینیو کې پکچر راوړل وایو د دې نه کولای شي تاسو آنلاین پکچر راوړئ ګور نه خمر سره کړی د انټرنیټ او د دې نه کولای شي افلاین راوړئ په دې چې تاسو کلیک هر ځکه چې تاسو سره یو پکچر ووسی غزنه ترخته سي لوکل ډرایو کې وي یا بل ډرایو کې هر ځکه چې وي په دې ډرایو کې رسید ډرایو کې دا نو تم ډیسکټاپ کې درا سره ډیسکټاپ کې په کوم نوم باندې دا زه ته وایم چې ما سره دا فرض مثال یو تصویر ده امارات لوګو د فرض کدا دا راخلم دا به زه انسرټ کوم وګوره لوګو ما سره غو دې سین تاسو کولای شئ دا کوښنه کې او غاټي کې هر څنګه چې غاټي کله چې دې راشي چې راړي فلاس نه راشي تاسو یو نه بل ځته هم دا وړل شي دا تصویر په دې طریقې سره او دې ځنه چې دا تاسو سره روټیټ کیږي څنګه خو کوم خاطر روټیټ کوي خاطر ته دا روټیټ کولای شي اول خبر از موږ سره دا بل خبر دي کې دا که زور ټایم دې بیک گراوند اخواته کدي نو تیار اورل بیک گراوند اخواته شوی دا کول شي بیک گراوند نه ریموو کې دی پوسټ باندې د لوسری د کار 5 منټ بیک گراوند ختم شول دې دا تاسو ته بیک گراوند ریموو کوي بل دې ته کو غواړم زه رنگ او کلر ورکم کولای شي د مختلف رنگونو تاسو ورته ورکړئ کوم رنگ چې تاسو خوښوي رنگ ورته ورکولای شي زه وراشم بل پکچر هم درته راوړم کزما سره د راشد پکچر ورته پکچر د زما سره کنه اوس غواړم چې ته رنگ بدل کړم کوم قسم رنگ په کار دا رنگ ورته ورکا دا رنگ ورته ورکا کورسمه خاصه سپین راوړم دا رنگ نه په کار کوم رنگ په کار دا رنگ په کار دا خپل تصویر تاسو کولای شئ ځان لپاره جوړ کړئ تیار کوي ډارک برشي ګره ها بيخي تک تور راولې بيخي تور راولل بيخي تک سپین راولې دا د ځنه کولای شنو سپین کی نو دا تاسو سره ډیزاین نه دي چې کوم قسم تک رنگ غواړي خپل انزور ته ورکې عکس ته ورته ورکولای شئ کریکشن شو دلته کې نوري کلر هم شته د لپاره هغه برایټنس د خارنه دا ویني رڼا په کوموي کې زیاتوي په هغه اپشن درکې خو دا اپشن چې دا کلر د رنگ دا جو تم زیړ رنگ کې شي عکس ودلو کله کله دې خاصه په خاني عکسونه دې یو شکل دا وخت ادي بل رنگ تصویر ته بل رنگ ورکې دا رنگ د فخنه ور بيخي خړ باندې شول راته بل رنگ دا کوم رنگ چې تاسو په کار خپل پکچر تر کړ دې نه په خپل خو خبرې نور رنگونه ځان ته برابر شي چې ترانسپیرنت کړه نور رنگونه ته جوړه نور ته جوړول شي دې نه تاسو ته خپل کلر چې تصویر ته په کار هغه کوم رنگ ورته ورکول شي دې نه بس زمون سره ټول کلر مخکې ورکړي دې کې آرټیسټیک افیکټس دي مطلب دا لاس باندې شي رسم نشي هغه افیکټس ته بیا اپلای کړي چې جوړ کله کا پلاس رسم شوی کچا چې پر اس باندې راکړي یعنی پنسل واجب را شوی آرټیسټیک افیکټس ته وګورئ هټو سال کړی دي دا کار ته بيخي لکه پنسل باندې جوړي بيخي خراب شو ورم خراب شو کوم قسم ته افیکټس تاسو ورکړي هغه ورته ورکول شي مو د بیرته ماته دا پکچر صحیح ک خپل راته بوزا ریسټ پکچر خپل ادي حالات راغلو مخکې اوس مر را ورکړو بیرته مو سره کړو ادي حالات صحیح ریسټ زه غواړم دا پکچر بدل کم دی په بل تصویر راوړم دلته کیو ما سره ارڅه مې لوګو راوړی دا لوګو زه غواړم چینج کم دی په بل لوګو راوړل غواړم په څنګه راشم زه خپل فارمټ مینیو اوپن کیږي خاص چینج پکچر دا ته چینج کړ کوم پکچر راوړی ورک افلاین باندې مکلیک کی او زه ته مجلس کې زما د افغانستان لوګو په کار دا نه په کار اف جی راشه د افغانستان لوګو به اوس ترته راشي هغه لوګو په ځای باندې ګوره دا پکچر نه په کار دی په بل پکچر راوړل غواړي نو دا طریقه رائټ کلیک په کدی نیم ته چینج کولای شي چینج پکچر ویني یو پکچر چې کله جوړ کو زغړ د ځان لپاره سیو کی سب کوي راشه رائټ کلیک په کسي واز پکچر په شان تر ته سب کا کوم ځکه سب کوي په ډیسکټاپ باندې سب کوم نو متور کا راشد صحیح شته پکچر اوس مان سره ته سب په ډیسکټاپ دا ویني دا انځور ګوره او دا بل انځور ماته ګوره فرق د کې محسوسيږي سپینواله دي سپینواله تاسو کولای شئ چې ځان ته پرې بل کمپریس پکچر سایز وغیرہ او تکامل زیاتوي دي نه کولای شي ایمیل کېږي بس کې دی پوسټ کمپریس کېږي لکه زه غواړم پکچر ته یو بارډرز ورکما سټایلز دي د پکچر لپاره تاسو هر قسم سټایل په اپلای کولای شئ وردا شان دي راشي ما پکچر په دې شکل کې دراشي یو پکچر تراوړې بیا ته خاصه سټایل سره ښکار شي دې سټایل کې ښکار شي دې سټایل کې تاوخه دې سټایل کې وړي دې سټایل کې وړي دې سټایل کې دا شان دي وړي دا کوم سټایل خاصه ده صحیح شو ور دې
د ځان سره ثبت کولای شي دا پکچر دا سټایل دی پکچر لپاره پکچر بارډر دا بارډر چې اوس ورکول شي زه غواړم د بارډر ورکوم کوم قسم سور دی دا بارډر پني که ته غواړې چې بيخي بارډر نه لري نو بارډر مې ور بيخي ته ختم کړل که بارډر ته ورکې د نه کلر هر بارډر چې د خوخي ورکول شي بارډر غټواله او زیاتواله دي زیات زویم نه راي بارډر ورته ورکړه ډبل ورته ورکړه دا نه راي ورته ورکړه ور بيخي پستر وخکارین نه څنګه څنګه بارډر ورکې بل لښانه وکړه اسمه ډبل شو وړه په دې بارډر کې 10 ټاکي نه ډیش بارډر ورته ورکړه ها ډاټ ډاټ دی راشي ټکی ټکی نرکم ته مت ورکړل شي نو تاسو په خپل ضرورت مطابق جوړوي خپل ډیزاین خو خموله نور افیکټس هم پر اپلای کولای شي ګوره نور افیکټس ځکه نور افیکټس دی بیا شیډو ورکې سورې مې شاته سورې ولري دا لاندې سورې ګور راوړل نه چې پروت او دیز نه ګلو ورکې شاو خاطر شي دا زلا غوندې کوي شنو زلا او دیز نه نورم کولای شي چې دی افیکټس ورکې دا شان درش سیټ درش افیکټس هم اپلای کولای شي خلم دورته پوزیشن کوم ځکه دا باید په کوم ځکه وسی ته زه پر مثال لیکل ور سره راوړم لام دې سره نو دې ځکه لیکل کوم equal range start bracket بند ولیدلو اوس ګور دا شان درځي کنه ښکاری خورته پوزیشن باید د دې چیرته انزور باندې کلیک کوم فارمټ ته راځو پوزیشن ورټاپ چې کوم لیکل ما کړی لیکل کوم ځای سر ته راشي ما بانک کې دی بيخي یو خبر خو به یو لاندې دی راشي بيخي پرچی سایت ته راشي کوم ځای چې ته غواړې که دا بيخي وړو کې کمی او تاسو ته بيخي خسته معلوم شي دی افیکټس انزور مې وړو کې کړو څه ته ګورئ او د پوزیشن ته سر ته ګور لاړ ورسېد دی کوشته دی راشي دلته دی راشي ما بانک کې دی دلته دی پرپوه شوي ورسنه مخ ما بانک دی ختم لیکل مانس کې اکثر راغله دلته کې بل خبره زما سره ټیکسټ ده ګوره زه ما ان لاین وذ ټیکسټ کوم چې زما سره خاغه عکس ده نو مخکې روسته ترنه لیکل نه ولا مې دی عکس راشي صحیح ده سکویر کې دا شانتي راځي سره ټایټ به دا شانتي راشي ترو به دا شانتي راځي ټاپ به دا شانتي راځي او باټم کې وی لاندې نه بیهایند ټیکسټ تصویر دی راشي خو د لیکلو شاته تصویر راشي خو د لیکلو شاته ان فرنٹ اف د ټیکسټ راشي تصویر راشي خو د لیکلو مخې ته لیکلي پټ کړل دا راځي ساده کې نورې مشته تاسو چې کله دغه اخلي یو انزور ته اخیستلو ته چې هغه په هر ځای کې ایڈجسټ کوم فرض کړه لوګو د زما سره د افغانستان لوګو دلته کې او دلته مالک له کړه اوس دا زوی مچ هر ځکه زما په کار بدلته زوره سم دا ورسې دلته وړاندې سم نه پر نو کی نوړل کی کنه اوس ما دا دې کې په کار نه یک پوینټ کې ستاره چې راځي دلته به تراشي فارمټ پوزیشن ورته انپورټ اف د ټیکسټ واخله وې دا ریپورټ یا بیهایند ټیکسټ ان فرنٹ اف د ټیکسټ دا چې کله واخستو چې کوم څه وغوړي هغه ستوړل شي صحیح ده د دې زده کیږي دا تاسو سره بیان کې به دا بس نه کوم ټایټ کیم کولای شي ټایټ کوم نه زی بس دا مجبور ہے بیهایند کې ودا وته ان فرنٹ په چارج کې دوه غړي غځ راړل شي باټاوی ورته کوي ارام زور چی دا شان دي ارز طبيعت دا وړل شي بل خبره وګورئ د ځګي تاسو ری وانزور دا ده یو بل پکچر انسرټ کوم یو بل پکچر خو مو کنه بیٹو بال ولا سو پکچر مې راوړل درې یو دا یو د راشد یو دین لاندې دا اوس غواړم چې دا پکچر دی ټول لاندې شاته لاړ شي حسین بیکورډ ټول شاته شو نورې ملګم دا ګوره بيخي شاته شي بيخي لاړ شو ته پاور ورډ دی راشي مخ ټول مخ شو
دا پکچر دی باید د ټولو شاته وي سین بیک دا بیخي شاته بیدار شو خیال نه ورته دا رقم تاسو کولای شئ تصویرونه یو بل نه وروسته ملګوره اول راشد دا بیا پسې افغانستان لوګر کې دا بل دا بس زه یو دا بیت درسته شي او بیا د روسته لوګو راشي مخکې د لوګو راشي بیرته ګوره سکه بیک ته ولېږه څنګه تاسو دا باندې ورله پاسه شو نه مو د خیال څومره د تر کې تاسو خاصه ډیزاین کوم قسم ډیزاین چې غواړئ دی ورته جوړولای شي کرکټ د لپاره خپل ډیزاین لوګوګانې د ټورنمنټونو لپاره دا چې جوړای سره کوم چې غواړي برابرې ښه رنگ او داش نو برابرول شي بل خبر دي کې دا نو غواړم چې ځان لپاره کراب کوم دا عکس دا شي دا عکس تکره دا به ورته اول به فارورډ کوم دي مخته راوړم نور مخته نو غواړم دا زینو نه کټ کوم رائټ کلیک به وکاو کراب باندې به کلیک کیږي دا سایډ درکې دا هم تر نه خطا دا هم تر نه دا بس کې انټر پسی وای کراب واسطه باندې ټو سایډ مې درسنه کړل کراب نو دا ما سره باز شو سره اوس دا کدي نه کاپی کولای هم شي کنټرول ډي ډوپلیکیټ کا ها یو اکسل ته وځه کنټرول ډي به ډوپلیکیټ کولای شي رسالو راکسونه راخستل شي ډوپلیکیټ مې یو بل سره زی ګورا in front of the text का भी बता सकूँ इस दौड़िया behind का मुश्किल नहीं मुझे छोड़ी बस दौड़ाश डी ने डुप्लीकेट आखले हाँ कंट्रोल डी या कापी और आखले डुप्लीकेट ना बल डुप्लीकेट वाला आखले सही शो और सिलेक्शन पेन दा कुम शिज़ों दा शूज़ कुम ने शो आल टूला तो खा हाइड आल टूला तो पटका दिक्कत ज़िने वाले जो शूज़ ज़िने वाले जिन्हें शो की तो गोरा इन हम अक्सर नहीं ابل دی وی دا ابل دی نه سترګ درې خیال دا مې ته غواړم دا شو شي دا شو شي دا نه شو کیږي په دې طریقې سره دا کیږي بل دې چې دا لاین کول دی برابر ول دی دوه درې انزور نه ته غواړم چې هغه یو پټکې تر وړي دا پر مثال سره دا ولا ما هو نیت درکړی مناسب ورځ ریزلټ در سره بس لیکن مسؤلیت یې وو کې مصروف اوسم اعتماد وسو ټول سنټر ته شوی نه ټول انزور سنټر ته راوړل ته مچنا لیفت نه خپل اندر بما شي خو ته ولاړ شي مان ما زو رائټ ته وځه غاپ ولګو تی سره برابر نه سم ته خې کور کې د کلاري د بچان د خېدي والد سره خپل ولا شکر الحمدلله بس ساتم کې تیرو دلته هر قسم ته چې تو غوړي غوښته ودا اکسته ته دی پیج صفحه دې نه لاین کې الاینمنت ته ګروپ کوي دوه درې انزونه زما په کار دی او دا تا او دا درې وړاندې کنټرول بټن مې وساني ولې د مثال کړل ګوري ورته دا مې سلیکټ کړل کنټرول بټن نه سم دا درې وړاندې څنګه چې سلیکټ کوم سلیکټ کولای شم ورته دا ګروپ کا دا ګروپ شو درې وړاخه چې یو تا کلر بدلوم ټول بدا اپلای کیږي یو چې رنگ بدلوم ټول باندې ما اپلای کیږي چې یو اپلای کې ټول باندې اپلای کې بیرته ان ګروپ کوي یو ډیلیټ کې ټول باندې ډیلیټ کیږي یو ډیلیټ ټول بل دي کې روټیشن خبره ده تاول دي تو ورته دا شند راشي تاسو څنګه چالو کړو د دې نه لري تاول شي دا انزور د غواړم چې تاوي کوم خلک نورته زه دا سر په سر کوم بس دا خبره د ما د شرکا ګور وسلې وسواخ به سره تیرو کنه وسپرنی ما د میسج ورکړ چې واجب خبره وکړه تیم ته مزه صحیح ده بس وسو وو یا ډیلیټ اندره دا د څه کنه دا غواړم یو بل سره بدل نشي دا یو دی بلې خاطر راوړي ګور نو د خیال د سمې درجو کړل مړ سره وسلو دا اوس تاسو باندې پین کې دا بیرته ګروپ ته دوباره هر څه ته پریکار شي څه شو دا راس نو سره شو ها
کرپ کول مې هلته مرته ویل دیز نه کرپ کولی شي کوم ځای د په کار ډیلیټ کې کرپ کولی شي صحیح ده بل کرپ ټو شپ ده د عکس ده زه غواړم چې یو شکل کې راولم شکل دی واخلي یو شکل شپ یو ته هم داسې راوله د دې دل شکل دی واخلي د دې ګرد شکل یو عکس ته که نه بس که د عکس ته راسره زه غواړم چې دا د کرپ شي پرېږدي چې خو دا شان د کرپ شي چې د دې دل کې د راشي دیز نه کولی شي اسپیکټ ریشیو خپله باندې اندازه ورته وټاکي دومره یې کرپ کړه دومره یې کرپ کړه یو طریقه باندې هم ته کرپ کولی شي خپله ریشیو لري فیل کوي نور خو څه مشکل نشته کرپ مې هلته ورته وویل دا غواړم چې غټ راشي دا انځور لږ غټ یې کړه دیز نه غټولی شي ویډیو ورته خراب دا هایټ غټ شو څه تام چې راخوالی ټیک شو دیز نه کېږي دا به ټیک دا اوس تاسو ایمیج 15 تصویران به ته جوړئ 15 به ته جوړئ 15 به دا یې جوړئ 15 تصویران درنه غواړم بیل سټایل وي پرې بیل ډیزاین وي بیل سیستم پرې اپلای شوی مختلف چې څه کمانډ مې دي ټول پرې اپلای کړه اوس کې نه 15 منټ لاس منټ دی کې پریکټس کوي نو خپل کمپیوټر کې پریکټس کوي ایمیج مهم دی امپورټنت یو اپشن زده کوي د ایمیج ځکه دی ورډ کې تاسو دینه خلاصون نشته ایمیج سره سره کار ده سبب بیا شپس وایو آرټ صدا شي زونه بیا سم ان شاء الله وایي نو زه پاره مونږ بس